السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور امیر حمزه. په باجوړ کې د ماکو شوه، ډیره د افسوس خبره ده. زړه مې ډېر زیات ترکو کو، هغه ماشومان پکې مړه شو که نه، هغه ګولي ګولي ماشومان چې زه تاسو ته څه ویلی نه شم. زړه مې ډېر زیات ترکو کو او زمونږ حکمرانان څه کوي، هغه مذمتې کوي. ای پښتنو قلار شئ نور د دې خلکو نه. ای پښتنو تاسو ته یو منت کوم، سوال درته کوم، زمونږ د دې سیاسي پارټیو نه مکمل بایکاټ وکړئ، هېچا له اوټ مه ورکوئ، په قلاره کښېنئ، نو بیا په مونږ او په تاسو باندې څه کوي، مذمتې کوئ. ما مذمت وکړو. او بله دا چې کله په باجوړ کې د ماکه وشوه، د هغې نه بعد زمونږ پرایم منسټر شهباز شریف صاحب چلو کو 20 روپۍ پی لیټر پټرول ګران تله. نو ای پاکستانیانو قلار شئ زمونږ د دې خلکو نه. دا دو په مونږ لوبې وکړي، لوبې نه دي، دو په مونږ لوبې وکړي، لکه د کرکټ گیم دی، کوي را سره بس چې چا بیټینګ د هغې خپله خوښه ده، چې هر څه یې را سره وکړه. قلار شئ د دې خلکو نه، دو واره په مونږ لوبې وکړي. ای پښتنو خاص کر زه تاسو ته وایم، سیاسي پارټو نه مکمل قلار شي. چې کله د ووټونو وخت راشي که نه، هر ایم این ای ایم پی ای ستاسو خوال لازي، چېرته بغیر چېرته یو کال چې کله هغو ایم پی ای ایم این ای سیټ وګټي، نو هغې نه بیا تاسو ته څوک راغلي، ستاسو حجرې ته څوک راغلي، ستاسو ګاونډ ته څوک راغلي، نه دي راغلي. قلار شئ د دې خلکو نه، بس کوئ، ځکه چې ډېر څه نه څه په مونږ ونه شو، په مونږ باندې څه ونه شو. زمونږ په مدرسو کې دماکې کېږي، مذمت یې کوي. زمونږ پښتانه مړه کېږي، مذمت یې کوي. لاش په کم ځای پروت وي، لاس په یو ځای پروت وي، سټ په بل ځای پروت وي، ملا په بل ځای پرته وي. او د هغو بچي زمونږ چې کم لیډران دي، د هغو بچي وګورئ په ایسیګانو کې ناست دي، پروټوکولو کې ګرځي. او زمونږ بس ډېره د افسوس خبره ده، که څه ویمه نور په دې خلکو پسې نو بیا مسله جوړېږي. بس الله دې رحم وکړي په مونږ ټولو باندې. خو بس قلار شي د دې سیاست نه مکمل بایکاټ وکړئ، نه چاله ووټ ورکوئ، هېڅ چاله هېڅ مه ورکوئ. بس قلار شئ د دې سیاستو نه، ځکه چې ډېر د افسوس خبره ده. پښتون مړ شو، که په پنجاب کې چېرته میږی مړ شو، میږی، نو هر نیوز به راځي، هر جیو نیوز به ډکي، هر یو شیز به ډکي. خو چې د پښتون مړ کېږي نو مذمت یې کوي. که چېرته دا دماکه په پنجاب کې شوی وی که نه، نو تا به درز غوبه لیدلی وی. خو دا پښتون مړ کېږي نو هغو بس څه به ووایه یار، ډېره د افسوس خبره ده، ډېر د څه نه شو ویلی نو.